اداکار 37 کلندر چې په لیاقت میجر باندې ډیر مشهور هغه څنګه تبلیغ شروع کو اولی فلمونه پرې خودل د هغه د ژوند صدا سپټ رازونه چې تاسو به ترې خبر نه یې په دې ویډیو کې در سره شریکوم تر اخره را سره پاتې شئ. لیاقت میجر چې په نوخار کې پیدا شوی او میجر به ورته ځکه ویلو چې هغه د 14 نه پس په پاکستان پوج کې د کمیشن امتحان ورکو چې د میجر عہده ته کامیاب شو. د هغې نه پس یې په پوج کې زړه ونه لګېدو او د فلمونو اړخ ته مخه وکړه. هغه اول په ډیرو فلمونو کې کار وکړو خو د 37 کلندر کردار یې په اوربل فلم کې دومره مشهور شو چې ډیر زیاتو خلکو دغه کریکټر د وجې اوپیژندو. د هغې نه پس یې په ډیرو فلمونو کې کار وکړو چې پیسې هم ښه وګټلې خو اخر کې د زړه سکون نه او تبلیغ اړخ ته مخه وکړه. په یو انټرویو کې ویل چې زما ملګری چې اسف خان، بدر منیر، نعمت سرخدي او نور پخواني اداکاران دي د دوی هم د دین سره ډیره مینه ده. اسف خان هم سروزې لګولې دي، د بدر منیر به هم ژوند ته تګ راتګ کېدو او زه الله پاک قبول کړم. نو هغوی ته هم دعا وکړئ چې الله پاک یې قبول کړي چې اوس پکې نعمت سرخدي هم الله تعالی په خپل لاره کې قبول کړي ځکه چې نعمت سرخدي د خپل وخت یو ډیر مشهور د فلمونو ویلن پاتې شوی دی. لیاقت میجر یو ډیر ښه انسان او عاجز سړی و. په خپل انټرویو کې ویلي چې د فلمونو په دنیا کې هم الله پاک یو نوم راکړی او مشهورم خو هغه ارزي زندگی و او د ټول عمر کامیابی د دین په کارونو کې ده. نو ځکه یې دعوت تبلیغ ته مخه وکړه. هغه د ټولو پښتنو نه غوښتل چې ماته دعا وکړي چې تر اخره مې الله پاک په دعوت تبلیغ کې قائم او دائم وساتي او هم هغه سوا الله پاک مرګ هم داسې وخت کې راوستو چې د دعوت تبلیغ کارونه یې کول. الله تعالی د هر انسان دغه سي کامیاب لري. لیاقت میجر په کال 2019 کې د جون په 20 نیټه مړ شو او په 22 تاریخ بیا په نوخار کې ډیره لوی جنازه وشوه چې ډیرو خلکو پکې شرکت کړي او د هغه لپاره د مغفرت دعاګانې هم کړې وي. دوستانو دا د لیاقت میجر یا 37 کلندر په باره کې معلومات او ویډیو. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښ شوی وي. خامخا در سره لایک کړئ، زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.